بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. تېره ورځ موږ د مایکروسافټ اکسل پروګرام سټایلز مکمل خلاص کړی او نن به په سیلز باندې خبرې وکړو. د دې لپاره چې سیلز پورې مربوط موضوعاتو باندې تاسو پوه شئ، لومړی باید یو مثال جوړ کړو. نیم به ولیکو، همدا ډول کورس به ورته ولیکو او فی به ورته ولیکو او همدا ډول فرض که ډسکاونټ به ورته ولیکو او له دې وروسته به راشو لږ څه ډیټا ورته ولیکو. فرض که خان به ولیکو، زمان، نوید او همدا ډول خالد او له دې وروسته به راشو کورسونه به ورته ولیکو. فرض که ډي آی ټي، سی آی ټي، ډي آی ټي او سی آی ټي. له دې وروسته به راشو فیسونه ورته ولیکو. فرض که ډي آی ټي فیس ده 10,000 افغانۍ او همدا ډول سی آی ټي ده 15,000 افغانۍ او له دې وروسته به بیا هم 10,000 ولیکو ډي آی ټي ته او بیا هم 15,000 سی آی ټي ته. اوس به راشو ډسکاونټ یا ډسکاونټ یې اوس نه لیکو، دا به بیرته پاکو. دا به ټول سلیکټ کو او له دې وروسته به سنټر او میډل ته کو او دا هم ورته بولډ کو عنوان او بیا به سلیکټ کو او بارډرز به ورته آل بارډرز انتخاب کو. اوس ګوري ملګرو، مثال موږ سره جوړ شو. لږ به زوم کومه. اوس به راشو په سیلز باندې خبرې وکړو. په سیلز کې لومړی موږ سره انزرټ ده. ګوري انزرټ موږ سره څه کار کوي. زه راځم دلته درېږم او بیا انزرټ ته راځم. انزرټ سیلز کې چې دی، کله چې موږ دا پریس کو، شیفت سیل رایټ دی، شیفت سیل ډاون، انټایر رو، انټایر کالم. فرض که موږ دغلته ودرېږو، فرض که نیم کورس فیس ده، دلته کورس سره ودرېږو او دلته راځو انزرټ ته او په انزرټ کې ورته وایو انزرټ شی. موږ ته یو کالم دلته پکار دی، انزرټ شیټ کالم چې انتخاب کو. ګوري دلته موږ سره یو کالم اضافه شو. فرض که دلته ورته لیکو چې فادر نیم. صحیح ده. او همدا ډول دلته موږ سره بل کالم پکار ده. بیا هم راشي انزرټ ته او انزرټ شیټ کالم انتخاب کړئ. دلته ګوري بل کالم هم اضافه شو، دلته به ورته ولیکو ډسکاونټ. نو په دې شکل تاسې کولی شئ چې یو کالم اضافه کړئ. ګوري د خان څخه وروسته موږ ته یو رو پکار ده چې اضافه شي. نو تاسې به انزرټ ته راشئ او انزرټ شیټ رو باندې به کلیک کړئ. د خان څخه پورته یا ښکته خو رو به تاسې ته اضافه شي. فرض که دلته که ودرېږو او بیا راشو انزرټ ته او انزرټ شیټ رو ورته انتخاب کړو. ګوري دلته موږ ته یو رو اضافه شو. دلته به ورته ولیکو چې جمال. فرض که د دې ریکارډ پاتې و او له دې وروسته به ورته فرض که کورس هم ډي آی ټي ولیکو او همدا ډول فیس به هم ورته ولیکو. نو له دې ځایه موږ کولی شو چې هم کالم ځان ته ایجاد کو او انزرټ کو او همدا ډول رو ځان ته انزرټ کو. خو کله هم چې زه دلته راځم او له دې څخه وروسته انزرټ ته راځم او انزرټ سیلز ته راځم، لومړی خبره دلته ماته دا کوي چې شیفت سیلز رایټ. چې کله اوکې کوم، ګورئ دغه لیکل رایټ طرف ته راغی. خو زه به بیرته کنټرول زیډ کوم، بیا به انزرټ ته راشم او انزرټ سیلز شیفت سیلز ډاون دا به ورته انتخاب کو. چې اوکې کو، ګورئ دا موږ سره دا سیل د دې ځای څخه د ویلیو سره لاندې ډاون راغی. نو بیرته به یې کنټرول زیډ کو. بیا به راشو انزرټ سیلز ته انټایر رو او انټایر کالم باندې. خو موږ دلته خبره وکړه چې څه رقم یو مکمل رو او څه رقم مکمل کالم ځان ته اضافه کو. بله خبره هم دلته د انزرټ شیټ ده. ګوري موږ تاسې ویلې چې په یو ورکبوک کې موږ تاسې کولی شو چې تر 255 شیټونه واخلو. دا اول شیټ ده.
زمونږ بل شیټ هم پکار دی انزرټ ته تاسې راشئ انزرټ شیټ ورته ووهئ ګورئ دوم شیټ هم موږ سره اضافه شو یعنې له دې ځایه تاسې کولی شئ چې شیټونه هم ځان ته واخلئ انزرټ شیټ ګورئ دریم شیټ هم موږ سره راغی انزرټ شیټ ګورئ څلورم شیټ هم موږ سره راغی نو دا ټول د سیل رو کالم شیټ د انزرټ کولو کمانډونه دي له دې ځای څخه تاسې کولی شئ چې دا ځان ته انزرټ کړئ ډیلیټ ګوري د دې برعکس کار کوي ډیلیټ سیلز د ډیلیټ شیټ رو ډیلیټ شیټ کالم او ډیلیټ انټایر شیټ دی زه به شیټ 1 ته بیرته راشم او دا رو به ورته انتخاب کوم ورته وایم یاره دا زما په کار نه دی دا ډیلیټ کړه ډیلیټ ته راشي دا څه شی دی خو رو ده که نه ډیلیټ شیټ رو ورته انتخاب کوي ګورئ هغه رو موږ سره ډیلیټ شو کنټرول زی ټیکم بیرته راځي فرض که موږ سره دغه ډسکاونټ کالم په کار نه دی دا ورته انتخاب کوي راشي ډیلیټ ته ورته ډیلیټ شیټ کالم انتخاب کې ډسکاونټ هم له منځه لاړ فایلر نیم کالم موږ ته پکار نه ده دا ورته انتخاب کوي ډیلیټ ته راشي ډیلیټ شیټ کالم ورته ووهئ دا هم موږ ته څنګه شو ډیلیټ شو بل هم ډیلیټ انټایر شیټ دی ګورئ فرض که دغه موږ سره دوم شیټ ده او دلته به موږ یو څه لیکلو کو کنټرول انټر سره به دا ټولو ته واچو دا موږ سره شیټ شو دا شیټ 2 زما په کار نه دی دا ډیلیټوم نو ډیلیټ ته راشئ ډیلیټ شیټ ورته ووهئ دلته تاسې ته یو میسج درکوي که چېرته تاسې یو شیټ یو وار ډیلیټ کړه هغه سره چې څه ډیټا یې او څه ریکارډونه یې هر څه مکمل پرمننټلی ډیلیټېږي بیرته یې نشي راوستلی ګورې دلته میسج هم همدې دپاره ورکوي مایکروسافټ ایکسل ویل پرمننټلی ډیلیټ دس شیټ ډو یو وانټ ټو کنټینیو بس یس ډیلیټ به یې کړو مکمل شیټ ډیلیټ شو بیرته یې نشي راوړلی نو شیټ هم له دې ځایه ډیلیټ کولی شو کالم رو هم ډیلیټ کولی شو که سیلز ته خبره وي فرض که دغه سیلز غواړو ډیلیټ کړو په دې به ودرېږئ ډیلیټ سیلز ته به راشي کوم سیل غواړئ ډیلیټ کړئ شیفټ سیلز لیفټ به ورته انتخاب کړئ ګورئ دا ډیلیټ شو موږ سره کنټرول زیډ به کو همدا ډول که فرض کې یو نوم ډیلیټوئ یو سیلز څخه نو تاسې ډیلیټ ته راشئ او بیا ورته شیفټ سیلز اپ انتخاب کوي ګورئ هغه ډیلیټ شو همدا ډول کنټرول زیډ به یې کو بیرته به یې راوړو نو ډیلیټ کې تاسې کولی شئ شیفټ سیلز لیفټ طرف ته یو سیل ډیلیټ کړئ شیفټ سیل اپ یعنې یو شیفټ د لاندې نه څخه پورته راوړئ خو لاندې به ډیلیټ شي انټایر رو انټایر کالم ډیلیټ دې باندې خو خبرې وکړلې نو دا موږ سره د ډیلیټ پورې مربوط خبرې وي ګورئ سیل موږ او تاسې کولی شو له دې ځایه هم ډایرکټلی ډیلیټ کړو په دغلته شیټ باندې ودرېږئ شیټ البته رایټ کلیک پې وکړئ او دلته دی ډیلیټولی شو همدا ډول شیټ 4 دی رایټ کلیک پې وکړئ رینیم کولی هم شئ ډیلیټ باندې کلیک وکړئ ډیلیټولی هم شئ نو دا موږ سره د انزرټ او ډیلیټ خبرې وي بل هم موږ سره ګورئ دلته د فارمټ پورې مربوط ځینې خبرې دي لومړی دی رو هیډ دی زه فرض که دغه رو ورته انتخابوم او ورته وایم دا عنوان دی د دې هیډ باید لږ زیات شي یعنې ورټیکلي هیډ یې باید زیات شي نو تاسې فارمټ ته راشئ رو هیډ ته راشئ دا 14 دی فرض که دا ورته شل کوم انټر کوم ګورئ دغه رو هیډ موږ سره څنګه شو اضافه شو یعنې د دې مکمل رو هیډ اضافه شو نو دا رو موږ اضافه که بل اپشن دلته د آټو فټ رو هیډ دی ګورئ زموږ سره فرض که دا یو رو چې دی په دې اندازه دی او دا بل رو چې دی بیخي غټ دی او دا رو هم موږ سره بیخي غټ دی یعنې ګډ وډ دی او دا رو به ورته داسې نه لیفټ کلیک سره لږ پورته کړو دا په دې رقم دی یعنې دا زموږ ډیټا او ریکارډز چې کوم دلته لیکل شوي دا ګډ وډ دي غواړم دا جوړ کړم نو ټول رایټ کلیک کوئ سلیکټ کوئ کله مو چې سلیکټ کړه له هغې څخه وروسته فارمټ ته راشئ آټو فټ رو هیټ ورته ووهئ دا به ټول د مغه لیکلو مطابق تاسو ته تنظیم کړي او جوړ به یې کړي کالم ویټ خبره کوي ګورئ فرض که دغه کالم کې ما سره بعضې نومونه راځي ډېر لوی نومونه یي نو نه ځایږي نو تاسې خو د دې ځایه هم کولی شئ چې دا په دې شکل ځان ته لوی کړئ ولې د سیز په اندازه هم کولی شئ دا کالم به انتخاب کړئ فارمټ ته به راشئ کالم ویټ به ورته انتخاب کړئ دلته فرض که 8.11 ده 11 ده دا ورته 12 کړئ انټر یې کړئ ګورئ موږ سره دلته دا لوی شو یعنې کیسټوم شکل باندې له دې ځایه هم کولی شئ چې یو کالم لوی کړئ او یا یو رو وړوکی او لوی کړئ خو له دې ځایه هم تاسې اندازه ورکولی شئ دا کار کولی شئ دغه کالمونه دي فرض که دا کالم موږ سره بیخي لوی دی او دغه کالم کې ډیټا هم شته دا موږ سره بیخي وړوکی دی ډیټا پکې ورک شوی او دا بل هم موږ سره فرض که په دې اندازه دی یعنې ګډ وډ دی
نو تاسې داسې کار وکړئ دا ټول سلیکټ کړئ ورته غواړم چې دا منظم شي دلته فارمټ ته راشئ کالم آټو فټ کالم ویټ انتخاب کړئ ګورئ هر څه به نارمل حالت ته راشي او ستاسې ډیټا به تنظیم شي بل هم موږ سره دلته ډیفالټ ویټ دی ګورئ اوس دپاره چې دی دغه زموږ او ستاسې په دې شیټ کې د روګانې کالمونه سیلز خپل اندازه یا سټنډرډ شکل کې دی زه راځم ډیفالټ ویټ ورته انتخابوم 8.3 د دې یا 8.11 د دې سټنډرډ شکل ده که زه فرض مثال دا ورته 15 انتخاب کړم انټر کړم مکمل شیټ کې دغه ګورې کالمونه او روګانې هر څه سایز یې لوی شو پرته له دې لیکلو ځکه دا لیکل ما باید پاک کړی وی خو دا ما پاک نه کړ دا به بیرته کنټرول زیډ کړو کله هم چې تاسې غواړئ په یو شیټ کې مکمل شیټ کالمز او روګانې او سیلز اندازه ورته وټاکئ نو تاسې د دې ځای ورته کولی شئ چې مشخص کړئ ویزیبیلیټي خبره ده ګورئ هیډ ان ان هیډ خبرې دي دلته هیډ روز هیډ کالمز هیډ شیټ ان هیډ روز ان هیډ کالم ان هیډ شیټ ګورئ زه راځم فرض که دغه د فیس کالم ماته مهم ده زه نه غواړم چې دا څوک وګوري نو تاسې دا ورته انتخاب کړئ له دې څخه وروسته فارمټ ته راشئ او په فارمټ کې هیډ ته راشئ او هیډ چې شی هیډ کالم به موږ ته هیډ شي ګورئ کالم شو موږ سره هیډ شو که کنټرول زیډ کې بیرته راځي او کوئ چې بیرته ان هیډ کوم نو دلته اپشن هم لري تاسې راشئ ګورئ ان هیډ کالم ان هیډ یې کوي ګورئ بیرته ان هیډ شو یاره زما دغه د جمال ریکارډ غواړم هیډ کې څوک یې ونه ګوري دا ما سره یو مهم ریکارډ ده نو هغه ورته سلیکټ کړئ فارمټ ته راشئ او د هغې څخه وروسته هیډ ورته ووایئ هیډ څه هیډ رو ګورئ هغه هیډ شو موږ سره او که غواړئ چې ان هیډ یې کوئ بیرته فارمټ ته راشئ او بیا ورته ووایئ چې ان هیډ څه شی رو ګورئ هغه د جمال ریکارډ بیرته موږ ته شو نو په دې شکل تاسې کولی شئ چې له دې ځایه که غواړئ چې یو شیټ مکمل یو شیټ هیډ کړئ فرض که دا موږ سره شیټ ای دی شیټ ای زه غواړم هیډ کړم صحیح ده نو تاسې راشئ هیډ ته او ورته ووایئ هیډ شیټ ګورئ هغه شیټ موږ سره څه شو هیډ شو هغه موږ سره ورک شو اوس بیرته به راشو فارمټ ته زه ورته ووایم یاره بیرته ان هیډ که ان هیډ شیټ ورته ووهه نو شیټ به تاسې ته بیرته دغه شیټ 1 دی اوکې دا به تاسې ته ان هیډ شي نو په فارمټ کې ویزیبیلیټي کې همدا څو کمانډونه اپشنونه و چې تاسې کولی شئ بعضې کالمونه او روز او شیټ دا هیډ کوئ بل موږ سره رینیم شیټ دی ګورئ دغه شیټ دی که نه په دې رایټ کلیک باندې وکړئ او رینیم یې کړئ فرض که دا ورته لیکو چې سیلري شیټ دی اوکې دغه بل شیټ دی دې ته هم یو نوم فرض که ورکولی شئ فارمټ ته له هغې ځایه کولی شئ له دې ځایه هم کولی شئ فرض که دې ته ولیکئ ایکسپنس شیټ نو په دې شکل تاسې کولی شئ چې شیټ ته د فارمټ د لارې هم رینیم یې کوئ او همدا ډول د دې ځایه هم رینیم کوئ بله خبره موف اور کاپي شیټ دی موږ سره ګورئ دغه شیټ 1 دی په دې کې ډېر زیات ډیټا ده دغه ډیټا زه غواړم یو بل شیټ ته کاپي کړم زه راځم دغه ایکسپنس شیټ بیرته ډیلیټوم او کله مې چې دا هم ډیلیټ کړلو بل هم موږ سره دلته په فارمټ کې دوستانو موو اور کاپي شیټ دی دغه شیټ مکمل زه سلیکټ کوم د دې نه یو کاپي اخلم چې کله ما سلیکشن وکړم فارمټ ته راځم او د فارمټ څخه وروسته موو اور کاپي شیټ وهمه ګورئ دلته دوه اپشنونه دي موو سلیکټډ شیټ دغه کوم شیټ چې تاسې انتخاب کړی دا چېرته غواړئ موو کړئ په همدغه ورک بوک کې که په نیو ورک بوک کې زه ورته وایم همدغه 1 صحیح دی او سیلري شیټ دی کریټ ا کاپي بل شیټ به موږ ته اتوماتیک اضافه شي اوس دلته دا یو شیټ دی چوکې کم ګورئ دلته دوم شیټ هم موږ سره راغی یعنی د همدې ډیټا مکمل کاپي موږ ته دلته هم څنګه که کاپي که خو که چېرته ورته دا انتخاب کو فرض که دا به ورته بیرته ډیلیټ کو دا به ډیلیټ کو ورته او دا شیټ به ورته انتخاب کو او له دې وروسته به فارمټ ته راشو او بیا به دلته ورته موو اور کاپي شیټ خو په نیو ورک بوک کې ماته دا کاپي کو او کریټ ا کاپي اوکې کوم ګوري مکمل نوی ورک بوک راغی او په هغې کې موږ ته څنګه که کاپي راکړه دا پخوانی دی او نوی ورک بوک موږ سره دا دی دلته یې کاپي موږ ته راکړه نو ستاسې خوښه چې په هماغه موجوده ورک بوک کې خپل یو ډیټا کاپي کوئ او که په
نیو ورک بوک کې ډیټا کاپی کوئ، یعنې د دې کمانډ په واسطه تاسې دا کار کولی شئ. بل هم ټیب کالرز دي. نو فرض کړه دلته موږ مختلف شیټونه لرو، هر شیټ ته رنګ ورکولی شئ. فرض کړه دا سی لري شیټ دی، موږ سره فارمټ ته راشئ او ټیب کالر ته راشئ، دې ته سور رنګ ورکئ، یعنې په رنګونو باید تاسې پوه شئ چې دا دې کې کومه ډیټا ده. دوم شیټ ته فرض کړه راشئ او بیا فارمټ او دې ته فرض کړه زیړ رنګ ورکئ. دریم شیټ فرض مثال فارمټ او دلته فرض کړه شین رنګ ورکئ. نو د دې ځای تاسې کولی شئ چې دا فارمټونه اپلای کړئ. څلورم شیټ دی فرض کړی شئ او دې ته بلو ورکئ. نو ګورئ موږ په دې شکل خپل هر یو شیټ ته چې دی بیکګراونډ کالر ورکړه. دا موږ سره د فارمټ خبرې وې. د نن دپاره همدغومره درس بس د سبا به انشاءالله په پروټیکشن باندې خبرې وکړو او د اوس دپاره همدغومره درس بس. د درنو دوستانو له تاسې ټولو نه هیله کوم چې زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، شیر کړئ، تر څو تر نورو هم ورسیږي. کور مو ودان.